په فاریاب کې د اسلامي امارت د واکمنۍ خلاف د خلکو لاریون. د فاریاب لاریونوالو زنده‌باد دوستم شعارونه ورکړل. دغه خلک ولې د نوموړې واکمنۍ خلاف راپورته شوي؟ دوی څه غواړي یا ورسره څه زیاتی شوی؟ په دغه لاریون کې ولې د دوستم په ملاتړ نارې وهل شوي دي او څومره کسان نیول شوي او کور په کور پلټنه هم روانه ده او امنیه قومندانۍ ته خلک هم ننوتلي دي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ښه راغلاست. څلورو سرچینو رسنیو ته تایید کړي چې په فاریاب کې طالبانو لسګونه کسان د دولت آباد ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ پر ضد د اعتراض په تور نیولي دي. د سرچینو په وینا لاریونوالو د زنده‌باد دوستم شعارونه ورکول او د یادې ولسوالۍ امنیه قومندانۍ ته ننوتل. سیمه ایزو سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته تایید کړي چې د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د اختر پر 2مه ورځ د نجونو د زورونې پر سر د ځوانانو د یوې ډلې ترمنځ له نښتې وروسته طالبانو یو شمېر کسان نیولي او له ځان سره یې بیولي دي. د دغو سرچینو د معلوماتو له مخې د غبرګولي پر 19مه د دولت آباد د امنیه قومندانۍ پر وړاندې د یادو ځوانانو د خلاصون په موخه لاریون وشو چې یو شمېر نور لاریون کوونکي هم ونیول شول. دوو نورو سرچینو هم تایید کړي چې لاریون کوونکي د لاریون په ترڅ کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ودانۍ ته ننوتلي دي. د سرچینو په وینا وسلوال طالبان په شخصي جامو کې لاریون کوونکي لټوي. یوې بلې سرچینې ویلي چې طالب ځواکونو کور په کور تلاشي پیل کړي او لسګونه نور کسان یې نیولي دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا خلک د نیول کېدو له ویرې له خپلو کورونو څخه وتلي دي. په ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د ځایي اوسیدونکو یوه لویه ډله د دولت آباد ولسوالۍ امنیه قومندانۍ د ودانۍ شاوخوا راټول شوي دي. د بندیانو دقیق شمېر لا نه دی څرګند، خو سرچینې مختلفې شمېرې ورکوي. یوې سرچینې د بندیانو شمېر شاوخوا 100 تنه ښودلی، په داسې حال کې چې طالبانو ته نږدې یوې بلې سرچینې دا شمېر 15 ښودلی. طالبانو تر دې دمه په رسمي ډول د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د روانو لاریونونو او د کسانو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي.